بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه د روژې مبارکې په میاشت کې دغه ګولۍ وخوري چې دا زنانه مریضي بندوي، په دې نیت یې وخوري چې پوره روژه ونیسي، دغه کار جایز دی او که نه دی؟ د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که یو چا یوې ښځې دوا وخوړل، ګولۍ یې وخوړلې چې هغه میاشتنۍ ناروغي یې ودرېږي، نو دا به ټوله میاشت روژه نیسي، هغه روژې یې صحیح سولې او کومه خاصه ګناه هم ورباندې نشته. البته ښه خبره دا ده چې رب عز وجل د انسان طبیعت څنګه جوړ کړی دی، پر همهغه طبیعت باندې دا ښځه پاته سي. الله جل جلاله چې ښځې ته میاشتنۍ ناروغي پیښوي، په دې کې د الله حکمت دی، په دې کې د دې ښځې ګټې دي. نو رب عز وجل د دې څخه پوره میاشت روژه نه غواړي، هغه څه ورځې بیا بل وخت ځینې غواړي، او هره میاشت پوره لمونځونه نه ځینې غواړي، اصل لمونځونه بیا ګسره ورمعاف کړي دي. الله جل جلاله پوره ثواب ورکړي. نو چې الله جل جلاله یو شی ورمعاف کړي، نو دا چې الله عز وجل هغه تحفه ورکړې ده، احسان یې ورسره کړی دی، سهولت یې ورباندې راوستلی دی، پر ځان دې سختي نه راولي، د الله دغه تحفه او د الله دا فیصله دې ومني. نو په دې لحاظ باندې احسنه یا ښه طریقه دا ده چې په دې کې د دې دنیوي ګټې هم دي، اخروي ګټې هم دي. ګولۍ دې نه خوري، دوا دې نه خوري، خپله روژه دې ونیسي. هغه وخت چې ناجوړي راغله، بیا دې روژه وخوري، قضا دې بل وخت راوړي. البته په داسې ځایو کې چې یوه ښځه د عمرې په سفر ځي یا د حج په سفر ځي، او هغه خاصو عباداتو په وختو کې چې هغه ته بیا موقع نه برابرېږي، کې وخوري، په هغه ځایو کې بیا ښه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.